ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. زما عزت مندورونو، انسان چې الله پیدا کړی دی بده کې الله ډېر صفتونه پیدا کړي. د بعضې صفتونو په ذریعه د خپل کار چلی او د بعضې صفتونو په ذریعه باندې د خپل ځان بچ کوي. لکه دله خدای د ګټې یو صفت ورکړی دی، د تجارت، د زمیندارۍ، د دکاندارۍ، د علم، په هغې دی لګیا دی او خپل ژوند چلی. د واده د کولو یو صفت دله خدای ورکړی دی، وادو کې بچي پیدا شي. دا هغه صفتونه چې دې سره په زمانه کې د مخکې روان دی، ګټه پې کوي، پیسې حاصلوي، بچي پیدا کېږي او وخت پې تېرېږي، ژوند پې تېرېږي، ځان له کور جوړوي، ځان له پیسه پیدا کړي، بچو له ودونه کوي، د دنیا کار کوي، د آخرت کار کوي، ځان له ثواب ګټي، څوک دنیا ګټي. کافران لګیا دي دنیا ګټي، مسلمان لګیا دي ځان له آخرت ګټي. دا ډېر صفتونه دي. بعضې صفتونه الله انسان کې هغه پیدا کړي دي چې د هغې په وجه دې ځان بچ کوي. هغه هم ډېر زیات صفتونه دي. ناجوړه شي نو دی لاړ شي ډاکټر له دارو کې. د په ښځه څوک حمله کوي، دی د هغې کوشش کوي چې دا ښځه د خلکو نه بچ کم. په مال یې څوک حمله کوي، دی کوشش کوي چې دا د خلکو نه بچ کم. په پټي یې څوک حمله کوي، دی کوشش کوي چې دا د خلکو نه بچ کم. دننه په وجود کې جراثیم پیدا شي، بیماری پیدا شي، په وجود حمله کوي، دی کوشش کوي چې دا وجود هغې نه بچ کم. ډاکټر حکیم لځي چې ډېر نیکي شیطان پې حمله کوي چې دا حرام خوري وکړه چې دا ژوند دله تباه کم، دا کفر وکړه چې د آخرت زندگی دی برباده کم، دا ګناه وکړه چې د الله نه دی لرې کم. دی لګیا دی د هغې دفاع کوي. دا کوم چې دفاعي صفت دی او انسان پې ځان بچ کوي، په دې کې یو صفت غصه ده. غصه دو قسمه ده، یو هغه چې الله ته خوښه ده، یو هغه چې الله ته نه ده خوښه. او ځان خو به ته بچ کې، ښځه به بچ کې، بچې به بچ کې، او چې بچ کې او څوک دنه نه وړي نو غصه به هم کې. نو دوه قسمه غصه ده، یو ته محموده وي ښه غصه، یو ته مذمومه وي هغه چې د الله نه ده خوښه. لومبۍ غصه چې کې د هغې یو خپله اندازه ده، د هغې اندازې مطابق به کې، د هغې نه زیاته به نه کې. او دویمه غصه به نه کې، کوشش به کې چې دا زه اخرم او دا ختمه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه قسمه کړي دي، کله غصه کړې ده، کله غصه خوړلې ده. دریو څیزونو کې به نبی علیه السلام غصه کوله، دې ته هغه محموده غصه وایي. دا تم کولی شي. یو چې څوک ستا مخکې د شریعت د حدودو نه تجاوز وکړي، ګناه کوي یو سړی، د نبی علیه السلام په مخکې به هم که چا ګناه کوله او په ګناه کې به یې د حد نه تجاوز کو، په هغې به پیغمبر علیه السلام له غصه ورتله. خو د صحابو نه خو داسې ګناهونه نه کېدل څنګه چې مونږ کوو. یو مثال به درکړم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لقطې متعلق بیان کو. کوم شی چې په لاره کې د چا نه پریوځي او تیر اوچت کې هغې ته عربۍ کې نقطه وه.
بیا مونته شي. هغې کې د مو علما لیکي چې دا شی چې تا ومونته دې ته وګوره دوه قسمه به ته یو شی مونې. یو به داسې شي وي چې که مالک ته پته ولګي چې زما نه پلانکي ځای کې پرېوتی دی نو مالک یې نه راځي، طلب ورپسې نه کوي. لکه په دې سړک یو ټماټر پروت دی، یا په دې سړک د املوک یو دانه پرته ده، یا په دې سړک یو ګنې پروت دی او تا ومونته، نو که مالک ته پته مو لګي چې تورنګزو په سړک کې د ما نه ټماټر پروتی دی، یا ما نه ګنې پروتی دی، یا د ما نه یو املوک پروتی دی، یا لوچه پروتی ده او پسې نه راځي، نو علما لیکي چې دا شی تاله استعمالول جایز دی. که دا ګنې دی وجوي پروا نشته، که دا ټماټر د کور ته یوړو دی خوړه پروا نشته، او که دا کیله پرته ده دا دی اوچته کړه هېڅ پروا نشته. دا تاله جایز ده که ته مالدار او که ته غریب یې. دویم قسم هغه سیز دی چې که مالک ته پته ولګي چې د تورنګزو بازار کې ما نه دا شی پروت دی نو راځي ورپسې، هغه چې اوچت کې څه به ورسره کې وګوره. که دا ضایع کېده نو اوچت کا، او که دا داسې شی چې نه ضایع کېږي، که ته اوچت هم نه کې نو نه یې غلغلا کوي نه یې څوک اوچتوي، نو بیا به ګوتې نه وروړي. دا د حضور پاک زمانه کې دا مسله و، دې زمانه کې اوس هر شی به اوچتی، د هغې زمانه کې بعضې حالاتو. نو او که دا شی ضایع کېده اوچت به کې، نو چې اوچت کې نو د هغې اعلان به کې، تعریف به کې، څونه مودې پورې به تعریف کې. دې شي ته وګوره د شي قیمت څونه دی. که د ډېرو پیسو شي وي ډېره موده به چغې وی چې ما شی مونتی دی، او که د لږو پیسو وي لږه موده چغې وه. دونه پورې چغې ووه چې ستا یقین راشي چې مالک اوس ورپسې نه ګرځي. او کم ځای به چغې وی چې کم ځای دې مونتی هلته خلکو ته ووایه، په سړک دې مونتی دی نو اډو کې ووایه، او مرزو کې ووایه، او چارسده کې ووایه، پېښور کې ووایه، تنګي کې ووایه، ارچن کې چې دغسې یو شی ما مونتی دی. د ډرایورانو ته اکثر خلک وایي ما نه شی پروتی دی، تا ته خو به چا نه ویل، هغه بازار کې ووایه اعلان و. داسې نه چې سړی په لاره رواني او د 100 روپو نوټ پروت دی، زر پې خپه د پاسه کېږي، چې خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه، لاس اوچت کې غلې غوندې راوالي او جیب کې واچي او داسې کې 100 روپۍ مې مونتی دي که د چای راشه، بیا مخامخ پټه غوندې چغه ووایي، او بیا ګس طرف ته پټه غوندې چغه ووایي، هلکه وایي 3 چغې مې والي دي. دا 3 چغې دا مطلب نه دی چې ځان سره 3 چغې ووایه، او نه 3 چغې په شریعت کې شته. پورا به اعلان کې خلکو ته به وی. نبی علیہ السلام فرمایی چې دی اومونته مزه محفوظ کا تیله محفوظه کا، او شمیرم وګوره چې دا د څونه شمیر شی دی، ځان سره محفوظ کېده چې کله مالک راغی ورکې به. او که ستا یقین راغی چې اوس خو مالک ورپسې طلب نه کوي، نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی که غریب یې په خپل استعمال کې راوله، او که مالدار یې چاته خیرات که صدقه کا، او که په خپل استعمال کې دی راوست، او یا مالدار به صدقه دی که او د هغې نه پسې مالک پیدا شو، نو که غنم جوارو مثل به یې ورکې، او که غنم جوار نو بل شي او د قیمت شي نو قیمت به یې ورکې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو، وی د الله رسوله که چرته په لاره شي ومونم څه به کوم؟ وی مزې محفوظ کا، شمیر محفوظ کا، د تیلی رنګ محفوظ کا. فإن جاء ربها که مالک راغی فأدها الیه ولی ورکا، وإلا فشانک بها، او که مالک رانغستا شو. سړی ته تپوس کوي، وی د الله رسوله که ګډه چیلی مې په لاره ومونته، وی یا به ستا شي یا به یې ضرور شي، اوچته کا، او یا به د شر مخ شي. که دې اوچته کړه او مالک پیدا شو خو هغه له به ورکې، او که مالک پیدا نه شو ته غریب یې ستا شوه، او که تی نه اوچتی نو شر مخې خوري، ضایع کېږي. نو حضور پاک نه مخکې یو مجلس کې تپوس د اوښ شوی و چې اوښ سره څه وکړو که چا ومونته، وی ګوتې به نه وړی. نو دې سړي بیا تپوس وکړو، الله رسوله که چېرته اوښ مې ومونته، نو نبي علیه السلام ورته غصه شو. ولې ورته غصه شو؟ چې تاسو ما پوه کړی یې چې دا به نه اوچته وی. اوښ هغه زمانه کې داسې و چې چا به اوښ له ګوتې نه وړی، ځنګل کې به اکثر خلکو خپل اوښان پرېښي و، او بیا به څه موده پس ورپسې لاړل د ځنګل نه به یې راوستل. نو نبي علیه السلام وفرمایل، وی هغې سره خپل سپلیم شته، خپلې نوکې ورسره شته، یعنې خپلې خپې ځان د درندګانو نه بچ کولی شي،
غیال او بول ځان رسول شي او خپل مشکم وسرشتا د اوخ چې یو د لبوس کې هفته په گزاره کیږي نو د شرمخ نه ځان بچکول شي د غلغدون ځان بچکول شي د زیا احتمال پکې نه چې ضایع بشي او غړانګي او چتر د اونو نمدان لګیا را برابرول شي او په بو چې وبنس کې نو مریم نه نو دا بنو چته چې هغه سړی ته بیا تاسو کو نو پیغمبر علی السلام مبارک غصه شو چې راځه موچه تا وته بیا بوزي مطلب خو دا دی چې مالک پیدا نشو دا بدا کور سنبال کې داسې بنه کې نو چې داسې قسمه مسله به د پیغمبر علی السلام نه چاته معلومه شو چې هغه به د شریعت خلاف و نو حضور پاک له غصه ورتله علماء لیکي دې زمانه کې اوخت مومنت نراولې با او اعلان بکې ځکه هغه زمانه کې رواج دا چې ځنګلو کې به خلکو دا غټ ساروي پرې خودل او چا بغلا کول نه اوس یې خلق لا کوي بلکې ما دې زمانه کې په بعض علاقو کې دا رواج شته یو ځل دې ته چا بوتلم دې غبر علاقې ته بین وته وي ډېر اوچته علاقه ده لرم ده اوچتم د ډېره لارم ورته خرابه ده او زه ډېر زیات په عذاب شم تنګ شم ځکه هغه ډېره لوړه ده ما کور سره رابطه کوله نو ټلیفون کار نه کوو چې بر یو غر ته وختو دا ګاډی به پکې داسې ته بالکل د افغانستان اخري سرحد دی نو ما چې کور سره رابطه وکړو ستا ساره داسې خو نمبر نه میلاویږي کم ځای کې ما وی که یو ګام مې واغېش نو اسمان ته رسه دونه اوچته یم نو هلته راته خلکو ووې وی زمونږ غواګانې وي نو مونږ یې ځنګل ته وشړو نو وی دا پنځه او شپږ میاشتې او کال په ځنګل کې سري وی داسې هم شوي دي چې مونږ 5-6 کاله زمونږ نه غوا روکه شوې ده پته یې نه لګېدلې وی بیا هم چې مونږ تېره 2-3 بچي ورپسې را روانې نو هلته هم د خلکو رواج دی ځنګل ته غواګانې دغه وشړي هغې کې سري ده اوبو انتظام همي نو څه موده پسې بیا راولي نو یو به پیغمبر علیه السلام په دې خفه کېده چې د شریعت یو حکم به کړی او بیا به هم د هغې چا خلاف ورزي کوله په دې به غصه ورتله دویم به پس غصه ورتله په فضول سوالونو بعضې خلکو به فضول بېځایه سوالونه کول په هغې به غصه ورتله اوس هم بعضې خلک فضول او بېځایه سوالونه کوي یو مجلس کې د نبي علیه السلام نه دقسې فضول سوالونه شروع شو نو غصه شو نبي علیه السلام نو چې غصه شو د غصې نه وایي وی شابه چې سب تپوسم خوخی رانه وکي نو صحابو دا مطلب و چې ګیندا غصه نه دي اثراته وای یو صحابي وته من ابي پلار مې سوک دی هغه ته خلکو چې کله جګړه بشو نو خلکو به خپل پلار نه یادو بل پلار به وته یادو نبی رسول الله ته ابو کا حذافه صاحب پلار حذافه دی حضرت عمر چې او قتل نبی علیہ السلام ته د پیغمبر علیہ السلام دا رګ مبارک سور شوی مخ مبارک پړسېدلی ورګونه پړسېدلی هغه پوه شو چې نبی علیہ السلام خو د غصې نه مونږ ته دا خبره کوي ځکه دا سوال دی چې پلار مې څوک دی خو چې د مور نکاح د چا سره شوي هغه پلار دی که حضور پاک فرمایي الولد للفراش وللعاهر الحجر وی چې د چا مور د چا په نکاح کې د دقه پلار دی بل چاته به نه نسبت کې چې د ما پلان کې پلار دی دا په شریعت کې ګناه ده نو نبی علیہ السلام چې حضرت عمر وتو قتل چې غصه دی نو فورا حضرت عمر وی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا اعوذ بالله یا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله په اسلام راضیو د جهت د دین نه چې اسلام زمونږ دین دی او په الله راضیو چې زمونږ رب دی او په نبی علیہ السلام راضیو چې زمونږ پیغمبر دی او د الله او د رسول د غصې نه امان نیسو نو د نبی علیہ السلام غصه مبارکه سړه شوه ولې بېځایه تپوسونه خلکو کول اوس هم بعضې خلک بېځایه تپوسونه کوي په موبایل کې مونږ نه تپوس هم کله کوي په موبایل کې یو میسج راولېږي هغه پیغمبر راته وښایه هغه ښځه راته وښایه چې پلار یې پیغمبري او زوی یې پیغمبري او ورور یې پیغمبري او خاوند یې پیغمبري ما نه چا تپوس وکړو داسې ښځه وښایه چې پلار زوی رور او خاوند یې پیغمبري مې زه د نه یو تپوس کوم مې ته ما ته داسې سړی وښایه داسې ښځه وښایه چې د هغه مامام پیغمبري او د ترور خاوند یې پیغمبري وی دا خو ما ته پته نه لګي دا اوس خبره ده د دې څه دغه دی د آدم علیه السلام څو زامنو یو زوی د څونه کال عمر کې وفات شوی موږ ته څه خبرې د نوح علیه السلام څو زامنو د یو د انګیندې څه نومونه
د زوی د ښځو او بیا د هغې د اولاد څه نومونه موږ ته څه خبر یو، موږ ته څه پته لګي. مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به وی د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ګډ هغه غوښه چا وخوړی، دا چا خوړی؟ نو علماء خو لیکلي دي چې غوښه یو ځای کې قرباني وشي لازمه خبره ده هغه علاقې فقیران غریبانان یې خوري. هغه ښکاره ده علماء لیکي چې د مکې فقیرانو وخوړی. نو زمونږ استاد و مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله هغه نه زما مخکې چا تپوس وکړ، وی صاحب بیجلیګر مولوي صاحب چې د هغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ګډ غوښې چا وخوړی؟ هغه وخندل، مسکی شو، وی هغه بیجلیګر مولوي صاحب خوړلی دي. ورته جا تا خوړلی، موږ ته څه خبر یو؟ موږ خو هغه وخت کې نو چې تا ته ووایو. لکه دا سوال داسې دی، اگر چې بیجلیګر مولوي صاحب خو د خوشطبعه نه دا خبره کول او خوشطبعه انسان، لیکن که داسې تپوسونه کوي چې شریعت سره د هغې څه تعلق نه، دا په شریعت کې ګناه ده. دې ته اغلوطات وایي. حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات، بے فایدې تپوس یا دې له تپوس کول چې یو سړی چپ شي او چپ مې که که نه پړ مې کړم. اوس غټ ملا دی، زه به در اوس په دې سات کې پړ کړم، زه به ترې اوس تپوس وکړم چې د ابراهیم علیه السلام د مور څه نوم و؟ والله که چاته هم پته لګي، کتاب نه دي لیکلي نو موږ ته څه پته لګي؟ دا تپوس ته وکړي چې د ابراهیم علیه السلام د نیا د پلار څه نوم و؟ د مور د طرف نه او د پلار د طرف نه قسم دې که ورته پته ولګي، ځکه کتاب دا خبرې نه دي لیکلي او کتاب ولې نه لیکلي څه فایده پکې نشته. د نوح علیه السلام کشتۍ ده، هلکه د دې کشتۍ څومره تختې وې موږ ته څه پته لګي؟ خو غټه کشتۍ وه، څونه انچه اوچته وه او څونه فوټه پلنه وه، څونه اوږده وه، څه تخمینې بعضې کتابونو کې شته، حقیقت حال نه یو رب العالمین خبر دی. د موسی علیه السلام امسا ده، څومره اوږده وه او څومره ډبله وه، او کونټۍ امریک چې راته وه څومره وه، موږ ته څه خبر یو؟ تېره ورځ به یې کچ کم البته وویل. موږ ته د بشیر جان پته نه لګي چې څومره اوږد دی او څومره پلن دی او څومره ډبل دی. چېر وخت را سره دلته ناست دي نو موږ ته به د هغې څه پته ولګي. بله ورځ به وایي چې د موسی علیه السلام د پټکي نه ښه راته وښه چې پټکۍ څونه پلن او څونه اوږد و، موږ ته څه خبر یو؟ موږ خو نه دی کچ کړی. بله ورځ به وایي چې موسی علیه السلام، بله ورځ به وایي چې هغه د کم صندوق جهاد کې تابوت، هغه صندوق څونه اوږد او څونه پلن او څونه دن و. زما وروڼو دا خبره مې دې پورې وکړه چې فضول سوالونه په موبایل د یو بل نه کول او یا د یو بل نه فضول سوالات کول د دې نه په شریعت کې منع شوې ده. دا تپوسونه کوئ هم او که دنه وشو نو جواب هم وله مه ورکوه. دا خپل وخت ضایع کول او د بل وخت ضایع کول دي. هلکه د پلانکي پیغمبر د نیا څه نوم دی، موږ ته د خپلې نیا د نوم پته نه لګي، د هغه به راته څه پته ولګي. دې باندې به حضور پاک غصه کېده. دوه شو. او دریم چې په عبادت کې به چا د حد نه تجاوز وکړو په هغې به م غصه کېده. یو درې صحابه لاړل او د حضور پاک د بیبیانو نه یې تپوس وکړو چې نبي علیه السلام د شپې څنګه عبادت کوي. بیبیانو وی د شپې خوب هم کوي او منځ هم کوي. وی بیبیانو له وردي که نه، او کله بیبیانو له هم وردي کله نه هم وردي. وی روجې څنګه نیسي؟ وی کله روجه نیسي کله کوجه نیسي، کوجی. هغه درې واړه یو بل ته وایي یره وی که پیغمبر علیه السلام د شپې خوب کوي او کله کوجی او بیبیانو لم وردی نو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هغه ته خدای مخکې وروسته هر څه معاف کړي دي. نو خیر دی که دا کم عبادت کوي او مونږ ته خو معاف نشته، نو مونږ به داسې کوو چې مضبوط عبادت به کوو. نو یو وی زه به ټوله شپه منځونه کوم خوب به نه کوم. بل وی زه به بیبیانو له نه ورځم، ښځو نه به ځان ساتم. ابل وی د به ټول عمر روجي نیسم کوجه کوم به نه. د طالبانو ته ویم د حضور پاک عبادت ورته کم ښکاره شو او په خپله یې په ځان تقسیم وکړو. هلکه تقسیم ولې کوې؟ بیا هر یو له پکار دی چې داسې ووایي چې ښځو له به هم نه ورځو، عمر له به روجي هم نیسو او د شپې به ټوله شپه خوب نه کوو، منځونه به هم کوو. نه، په ځان یې تقسیم وکړو. چې نبی علیه السلام مبارک کور ته راغی، بیبیانو خبرې اورېدلې وې، ورته الوې. علیه السلام جومات ته لاړ او په منبر باندې کېناسته. وی بعضې خلک دا خبرې کوي، وی زما د قسم د الله په ذاتي چې تاسو ټولو کې د خدای نه زیات یریدونکي زه. تاسو اورېدلې دي، ما لیدلې دي. لیس الخبر کالمعاینه. رښتیا ووایه که زه راته بار بار وایم چې زلزلې به راځي، زلزلې به راځي، په دا یو غوږ به یې واورئ، په دا بل به یې وباسئ. خو چې جلق راشي نو د څلورم چت نه به م را ټوپ وی. بیا زمونږ یو طالب پکې د دویم چت نه را ټوپ کړی.
مې لکه داسې به یا مړ کېدی او یا نه، نیکبخته د دویم چت نه دې راټوپ کړې، نو چې راټوپ یې کړې نو دوی خپې ماتې روملې هم خوږ ده. ابه تلم اسلام آباد ته یو سړي وي د هغه پنځم شپږم چت نه یو سړي راټوپ کړې، راټوپ یې کړې لاړ سره یې خوړ. هغې باندې به یا مړ کېدی او یا به نه مړ کېدی، نو ځان دې په زور مړ. یو ډاکټر و، زموږ باباجي به ته علاج کو، نوم یې نالر، لطیفه غوندې ده خو حقیقت دی. نو د هغه ویښته نو نه د ګیري و نه د برېت و نه د سر مکمل کوسه و. انسان دې داسې خدای ډېر پیدا کوي. نو هغه به هغه ویږ اچو، په سر باندې به د ویښتو هغه ټوپۍ ښوده، هغې سره به یې د سر دا ویښته. دونه باباجي سره زموږ مینه وه، ښه قابل ډاکټر و د زړه چې کور ته به وله راته. ما ورته یو ځل ډاکټر صاحب مې تا دا ویږ اچولی دی، مې دا ویښته دې اچولي دي؟ نو هغه بیا ووایي دا ټوپۍ ده او دې کې ویښته دي مې اچولي دي. نو بیا ما ته وی یو ځل مې غسلخانه کې لمبل، نو وی ما چې لمبل نو دې کې ټلی والي کېده، مریض راغلی و. وی ښځه مې ما ته وی چې مریض راغلی دی شا به زر روځه. وی ما چې ودرېږه ښه ده چې ځان خو وچ کړم، جامې خو واچوم. وی بیا مریض ټلی واله ښځه مې چې شا به زر جامې واچوه، مریض مري لا ټیک دی وته. وی ما چې ښځې جامې مې اچولي خو هغه شی برابروم د سر هغه او ویږه هغه ټوپۍ برابروم مې ویښتو واله. صبر وکړه. وی دا راته بیا وایي چې مریض مري بیخ دې ستا د هغه ویښتو وځي، داسې روځه که نه. وی ما ورته وی چې راووتم چې مریض به یا مري یا به نه مري، خو که زه یې داسې ولیدم که نه نو ډټکه به مړي. چې خدای دا څوک را نازل شو، نه سر ته وګوره، بریتو ته وګوره، بل ته وګوره، هسې به یا مري یا نه، خو که زه یې داسې ولیدم بې ټوپۍ که نه. خدای دا خو اسرائیل علیه السلام جوړه ماتې راورسېده. نو هغه زلزلې نه به یا څوک مړه کېدل یا د خلکو دغه نه ټوپونه ووال د کوټو. د حدیث سره پاره مې دا خبره درته وکړه. د خدای زور خو ولیده، الله څومره د خدای زور، څومره لاندې دنیا 200 کیلومتره ده که 300 کیلومتره که 200 دي په ځمکه کې لاندې غرض ورکه او ټوله دنیا یې وجړقوله. قسم دی که ته یو دیواله موړقې، که ته یو موټره موړقې دیکوله ورکې، او الله څومره آبادي وجړقوله. خلک وی زلزلې راځي، دا به راځي، ان زلزلة الساعة شیء عظیم. او بیا د ټولو نه پس به د قیامت یو مضبوطه جټکه راځي. د قیامت هغې جټکې سره به نور، سپومۍ، ستوري او ځمکه ډلې وړې شي او ټوټې ټوټې به شي. دا الله ډېر لوی زور دی. نو خبره او دې پورې مې وی چې شی په سترګو ووینې جدا ده او چې واوري جدا ده. زه درته یم زلزلې راځي هېڅ پروا نشته، خو چې دې ولید او جړق یې درکو، یو د یو نه مخکې منډې وي او بل د بل نه مخکې منډې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو کې د ټولو نه زیات د خدای نه یریدونکي ځئ، او عبادت هغه څوک زیات کوي چې د هغه په زړه کې د خدای یره زیات دی. او وی سره ده دی زه خوبم کوم او زه عبادت هم کوم د شپې، خذلم ورزم کله نم ورزم، روجم نیسم او کله مې کوجمې. ولې؟ د وجود د باندې حق دی، د سترګو د باندې حق دی، دې له به د خوب مقور کې، د دماغو در باندې حق دی، د له به د خوب مقور کې، د ښځې در باندې حق دی، د هغې غخ تقاضا به پوره کې، د خدای د باندې حق دی، روجې به نیسې، د وجود د باندې حق دی. نو کله به کوجم کې چې وجود ته دې تاوانو نه رسېږي. نو په هغې نبي علیه السلام غصه شو هغه صحابو ته چې تاسو د حد نه په عبادت کې تجاوز ولې کوئ؟ ټوله شپه چې یو سړی منځونه کوي خوب نه کوي، علیه السلام به ورته غصه کېده. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی د الله رسول زما طاقت شته، زه به ټول عمر روجې نیسم. وی نه، ان لنفسک علیک حقا، داسې به نه کې. وی خله الله رسوله ښکلې روجې څنګه دي؟ وی بهترینې روجې هغه دي چې داود علیه السلام به نیولې. کان یصوم یوما و یفطر یوما، یو ورځ به یې روژه وه یو ورځ به یې کوجه وه. او وی د ټوله شپه به عبادت کوم. وی داسې به نه کې، وی د شپې خوب هم کوه او عبادت هم کوه. نو په دریو څیزونو به نبي علیه السلام له غصه ورتله. یو چې ګناه به یې ولیدله، دیم په فضول سوالونو، او بل چې چا به په عبادتونو کې د حد نه تجاوز کو، په دې به غصه ورتله. او دا غصه محموده ده، دا ښه ده. یا کافر ته او مشرک ته او منافق ته به یې غصه کوله. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. کافران او منافقانو سره جهاد وکړه او سختی ورسره وکړه، غصه شه ورته. جهاد هله کېږي چې د انسان په زړه کې دشمن ته غصه راشي. چې کافر ته په زړه کې غصه را نه شي نو جهاد څوک نه شي کولی.
لومبی به غصه راځي د هغې نه پس به جهاد کې. دا قسمه غصه دا جایزه ده، خو د دې ګورې خپل حدودات دي، او د دې نه علاوه نور قسمه غصې هغه ګناه ده. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وشو د حضور پاک نه د غصې د پهلوان متعلق، پلان کې پهلوان، نو په هغه موقع فرمایل وی بد پهلوان هغه لیس البطل بالسرعه، چې خلق پردی وي دا پهلوان نه دی. پهلوان څوک دی؟ الذي یملک نفسه عند الغضب، چې د غصې په وخت ځان قابو کی. او حدیث پاک کې راځي چې چاله غصه ورله او د ځان قابو کو نو د قیامت پر ورځ بدله الله خپل رضا ورکی. او بل حدیث کې راځي چې یو انسان له غصه ورشي، دا ګوره دا خرابه غصه، دا ښه غصه نه، دا خرابه غصه. خو غصه چې سړي کې نه او سړی به بې غیرته وي بیا، لکه یو سړی برکې راځي او په ښځه به یې لاس کږدي او دی به غصه نه کوي، دا ښه غصه ده. یا یو سړی به راځي مال به دې تختی، دی به غصه نه کوي. یا یو سړی به راځي او دته به د ښځې او د لور پیغورونه کوي، دی به غصه نه کوي. دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د مال حفاظت وشي، دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د ښځې حفاظت وشي، دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د وجود حفاظت وشي. یا یو سړی پیغمبر ته او خدای ته او قرآن ته بد رد او کنځل کوي، ته به غصه نه کوې. دې وخت کې غصه پکار ده چې د دین حفاظت ته پېښ شي، خو طریقې کار بدل دی، طریقې سره به غصه کوې. به هر کیف هغه غصه چې کمه ناجایزه ده، هغه غصه نبی علیہ السلام یادوي چې چا غلطي وکړه مثلا او تا نه معافي غواړي او ته هغه ته هغه غصه ختمه نه کې، نو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به تا د حوض کوثر د اوبو نه الله محروم کړي، هغې نه به محروم شي. یو سړي غلطي وکړه تاله راغی او تا ته ما معاف کا، زه معافي غواړم، وی ښه ما وبخلې، معاف دې نه کو. نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ حوض کوثر اوبو نه به محروم کړم. د نبی علیہ السلام مبارک څومره خطرناکه خبره ده. او یو سړی د غصې طاقت لري چې دې جاری کم، لکه یو غلام نوکر غلطي وکړه او د دا طاقت ته چې سپېړه ته وباسم او د بیا م غصه وخوړه، نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ به له خدای اجازت ورکي، اختیار به ورکي چې څومره حورې دې پکار دي ځان سره واله بوځه. غصه خوړل دا زمونږ مشرانو کړي دي، دا صحابو کړي دي، دا زمونږ پیغمبرانو کړي دي. او زه درته یو دوه درې مثال ښیم. حضرت یوسف علیہ السلام کوی ته رونو غورځو، داسې وخت کې بنده له پرونو غصه راځي که نه راځي؟ څومره غصه، لیکن الله راوست د کوی نه لاړ مصر ته، رونو انتهایی زیاتې ورسره وکړه، ځکه دې ماشوم دی راکوټی دی او د پلار مینه ورسره زیاته ده. اوس هم د بعضې رونو خصوصا چې بیرني رونی، نو دا کم پلار مو چې یو بچي سره مینه زیاته نو دا نور رونه پې غصه چې ډېر زمونږ د مېرني رور سره یې ولې مینه زیاته ده. دا مینه د زړه د اختیار نی، د زړه نه باري د اختیار نه، په دې خدای نیول نه کوي. د حضور پاک نه حبیبیانې وي او په ټولو کې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره مینه زیاته وه. بیا به هم وي چې هغه خپل عدل او انصاف به کو، تقسیم به کو، وی اللهم یا الله وی دا خو هغه دی چې تا په ما کم شی لازم کړی دی الله، او زما کم وس رسي نو هغې کې خو زه خپل انصاف کوم. خو خدایا لا تلوملی فی ما تملک ولا املک، خدای چې کم زما د زړه زیاته مینه ده یو بیبي سره، هغه ستا اختیار کې ده، مې اختیار کې نه ده، نو که هغه یو سره زیاتې بل سره کمې خدای په هغې مې مه نیسې. نو بعضې وخت کې داسې وشي چې د یو انسان مینه د یو زوی سره زیاتې د بل کمی، دا خو د زړه شی دی، په دې کې نه خدای نیول کوي او نه بنده له څه خبره پکار ده. نو د حضرت یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه، نورونه پې خپه و چې دا ولې. نو یوسف علیه السلام یې په بانه بوته او په کوی کې وغورځو او پلار د راځه یو شرمه خې راوسته، وی مونږ خو لوبې کولې، انا نلعبو، مونږ لوبې کولې او زمونږ دا رور چې دی اکله الذئب، هغه شرمخ وتښتو او کمیس یې وله د ګډه چیلۍ سارانۍ ښکار کړې وه، د هغې په وینه کې هغه کمیس وله رنګ کړی و او هغه کمیس یې وله راوړو. او بعضې مفسرینو لیکي چې یو شرمخ یې م راوسته، وی دې شرمخ ستا زوی خوړلی. یعقوب علیہ السلام پیغمبر او خيار می ګوره ډیر زیات، الله د امت نه غله زیاته پوی او عقل مور کړي چې وی قتل هغوی نه غلطي شوی و، هغه دروغ ګوره عقل نه باید، دروغجن سړي نه عقل تښتېدلی. هغوی چې د کمیس ایستی و روغ کمیس و، چې کمیس ته یو قتل دی لستوڼه شلېدلی و او نه ګریوان شلېدلی و نه لمن شلېدلی وه. نو یعقوب علیہ السلام ډېر هوښیار شرمخ و، زما د دوی نه ګوره روغ کمیس ایستی دی،
چې زما زوی یې خوړه نو دا کمیس نه شلیده او بیا شرمخته وي چې تا نه تپوس کوم زما بچی دې ولې خوړلی دی. دا د ده معجزه وه. شرمخ خبرې شروع کړې ورته وی ای یعقوب په دروغه دوی لګیا دي، په موږ د پیغمبر غوښې خوړل خدای حرام کړي دي، موږ د پیغمبر غوښې نه خورو. الله هغه شرمه تړه کې القا واچوله چې ستا د زوی نه خو پیغمبر جوړېږي. د مصر په بازار کې خرڅ کا او قصه دی جوړیږي چې جیل ته لاړ او د جیل نه پس بیا راووت. زلیخه پې عاشقه شوه او بیا بادشاه جیل ته ولېږه او د جیل نه راووته او الله د مصر بادشاه که هغه اوږده قصه درته نه کوم. مصر بادشاه شو نو قات راغلی، خلک به تلل او یوسف علیه السلام به غلا محفوظ ساتله، خلکو له به یې ورکوله. نو یعقوب علیه السلام دا نور بچي د یوسف علیه السلام رونه لاړل غلې پسې. هغه خو تاج اچولی دی، هغه په تخت شاهي باندې ناست دی، د هغه خو خشته لباس دی. نو دوی ونه پېژن چې دا زمونږ غرور یوسف دی. دوی خو یې کوي کې م غورځولی دی مړ به د خوراک اوبو څښاک انتظام یې نه کېږي او په شال کوي کې د لازمن به دی مړ شوي، هډوکې به هم خاورې شوي، منځ کې خو په تخت ناستو. خو هغه دا ارونه وپېژندل. ګڼ کسان چې وي نو چې یو هم بنده وپېژني د نورو پېژنګلو ته کېږي او دوی خو په خپلو زړو شکلونو جامو کې او هغه خو نوی لباس کې یو هم تاج هم په سر وی نه پېژن. یا هغه سره پیغمبري ده، الله ورته معرفت وکړي، دارونه یې وپېژندل، رونه خو یې پیغمبران نو دا چلی وکړه چې هغه غلې ملې یې وله ورکړې. نو ورته وی بل خو څوک کور کې پاتې نشته، غله در کوم د نور هم که څوک رونه موړ هم پاتې دی. وی او یو زور دی زمونږ مېرنې بنیامین نوم دی، هغه کور پاتې دی. وی ها د هغه غله م وله ورکې. او نوکرانو ته وی دا دوی چې کم جمع پونچي پیسې میسې راوړي دي دا وله دی بوجو کې بندې کې دی بځي دا پیسې میسې به وګوري نو لکه به ما سره مینه پیدا شي چې د مصر باچا خو ډېر ښه سړی دی، دا د غلې م راکړه پیسې م واپس کړئ نو بیا به زر راځي. اوس که دا پیسې ورته واپس نه کړې نو بیا به زر نه راځي، او چې پیسې واپس کړي نو پیسې خو سره دي که نه، نو مال خو په پیسو میلاویږي، زر به راشي کور ته. چې ورته وی ورې تاسو ما تاسې نه دروغ نه ویلي چې بل لورم شته؟ وی نه نه قسم دی چې زمونږ یو بل لور شته. وی ښه بل دله چې راځې هغه لور به راولې چې زه وګورم چې رښتیا وایه که دروغ وایه، او که هغه لور م رانه وس بیا به ګورو سره، یو دانه به م نه در کوم. چې دوی څنګه واپس لاړل نو هغه بابا وی ډېر ښه باچا و یعقوب علیه السلام ته وی دا دونه غلې راله راکړه او بابا د بنیامین صاحب راله راکړه. ښه بچې ډېره ښه ده. ګوره یعقوب علیه السلام څومره صابره دی، څومره صبر یې وکړه، بچو دی غوسه ونه کړه. که بل پلار وي نو کم از کم روانه خو به یې کړې وه چې شرمه خبرې وکړې. کمیس روغ دی نو غوسه به ورتله که به نه ورتله، لیکن د خدای پیغمبر دی بس غوسه نه کوي. هغه ته پته ده چې د الله را طرف نه پای او ما یو ازمایش دی، بس اوس یو ازمایش راغلی دی څه وکړم. اصله دا ارونه نور نقصان وسونه کي دا بچي مې که زه نور دوی را ټینګوم نو ما ته ضرر ونه رسېږي، زما بلې ښځې ته چې کومه دویمه ښځه دی میره مور ده هغې ته ضرر ونه رسېږي، او زما بل بچی دی بنیامین هغه ته نقصان ونه رسېږي. هر څه یې په زړه تېر کړل، صبر یې وکړه، غوسه یې ونه کړه. انجام او نتیجې ته اوس ګوره چې دی لاړل. بابا ډېر ښه سړی دی. ښه بچې چې کله د بنیامین صاحب راکړه بابا، ښه چې کله یې بوجه وسپړ دی بابا دومره ښه بادشاه چې هغه پیسې هم راته واپس کړي دي. چې غله خلاصه شوه وی موږ زه نوره غله ترې وړو. ښه بچې ځای لاړ شئ، ګوره پیسې هم دادي شته، پیسو ضرورت هم نشته، هغه هم واپس را کړي دي. بابا موږ ته ویلو چې بل زوی به راکړولی بنیامین. نه 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 داسې نه کېږي، مخکې مې د یوسف درکړ نو هغه خو مو کویت هغه مو مړ کراله، نو اوس دې درکړم، دا چېرته کېږي؟ په ده خو زه د ده یادم تازه کوم او د یوسف مینه هم پې ماتومه. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، په تاسو مخکې یوسف سره څه کړي دي، اوس دې دله درکو؟ وی نه بابا قسمونه خوري پامرم پارم دا نشته، نشم درکولی، دې نه درکوم. خیر وی قافلې نه تپوس وکړه، بابا دروغ خو نه وایو درته،
ټولې قافلې په مخ کې مونږ ته دا خبره. خیر پلار یې مجبور کو چې مجبور یې که قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل. هغه زمانه کې چې کم قسم یې مونږ ورته قسم قرآن وایو، هغه زمانه کې قرآن نو، یعنې خط مضبوط قسمونه یې خوړل. دی ورسره کړي ای بچې ګورې خیال ساتئ او دا بچې ماشوم راله برباد نه کړي او زه په الله مې بروسه ده لاړ شي. نو چې دی سنگ بوت بنیامین نو یوسف علیه السلام بیا دوی له غله ورکړه. چل که یوس چل د شپې چې دي سملاستېدل وی دوه کسان په یو کوټه کې سملوي، دوه نو دوه ورونه لاړل. بنیامین یوازې پاتې شو. نو دو جاړل. وی ولې جاړې؟ وی ګوره چې خپل سکرونه نو دوه یو ځای شو او زمام یو سکر ورو یوسف که هغه جم دی ما سره به موس کوټه کې یو ځای ملاس وی. یوسف صاحب السلام ورته وی نه فکر مه کوه، د خدای ډېر نیک انسان یعقوب علیه السلام پیغمبر زوی زما سره به سملې کوټه کې ځان له ورسره سملاس. ټول الې ورته وویل ورورې غږ به نه کوې زه ستا غرور یوسف یم، خو غږ دوی ته مه کوه او دته تاسو په چل ول پاتې کومه ته به غږ نه کوې. وی ښه. سهار وختي چې غله ورکړه نو چې کم ده جام و جام د سپینو زرو څوک یادي څوک د سرو زرو هغه جام یې وی د بنیامین په دې بوجۍ کې ورته پټ کړې. ای ورته پټ کړه چې بوجۍ څنګه وتړلې نو هغه چړي چغه کړې ای قافلې والا ودرېږئ غله یې تاسو غلا کړې ده. دوی یوازې نور هم ډېر خلک انکم لسارقون. هغې وی نه مونږ خو غله نه یو، وی د بادشاه جام روک شوی دی. وی نه مونږ نه دی پټ کړی. وی ښه قانون بسې که د چا په بوجۍ کې پیدا شو. وی قانون زمونږ د خپل د پلار قانون دا دی چې څوک چا غلا کړي هغه غلغه سره بیا غلام مړی وي. نو که د چا بوجۍ کې جام روت اب ستا غلام وی ټیک ته خبره وی یو. نو لاول یې د بنیامین بوجۍ نه سپرده چې دې شک به پیدا شي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نور بوجۍ وسپرده نه راخیږي چې د بنیامین هغه اوس پر د جام پکې راووت. څنګه وی ته نه یاره وی که ده غلا کړې ده که نه؟ وی ردې ورورو یوسف وی هغه هم یو وخت کې غلا کړې وه. ماشومان په دې ماشوموالي کې کله کله شي د یو بل نه غلا ني هسې پټ پټول لا پټول کوي. هم بعضې علما وایي چې دروغ الزام دی. یوسف هم زړه کې پټاو ساتله که الویمه خو اوس خبره ښکاره کېږي. وی دې نه در کوم. قافله واپس کړه. مشرور یهودا هغه وی تاسو ته پته ده چې یعقوب علیه السلام پلار زموږ نه کلکه وعده اخیستې ده. هلته کې یوسف غورځولی و کوی ته او د دې مشرور یې بیا مو سره پوره سلا نه وه، د نورو نه مجبور. دلته بنیامین پاتې شو. زه خو نه ځم، زه یې زما پلار له تاسو زه نه ځم. او ټول الوته وه چې دوی دې غلا کړې وه، جام یې پټ کړی و. قافله واپس راغله ورته وی دوی دې غلا کړې ده. وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. سترګو رڼا د غریب تلې ده، سترګې تکې سپینې پاتې دي، نظر پکې نشته. دې دله خو خیر یقین راغی ځکه قافلې والا ورته الوې چې واقعي بنیامین ستا زوی جام پټ کړی و، بس هم بادشاه ته په غلامۍ کې پرېښه. څه موده پس حضرت یعقوب علیه السلام بچو ته وایي وی بچو لاړ شئ له غوندې د یوسف معلومات هم راله وکړئ او د بنیامین هم وکړئ، دغه یهودا هم وکړئ. وګورئ لکه چې ته خدای را پیدا کړي. زه خړون شوم په سترګو په جړا ورپسې. الله یې د داسې ازمایښت نه مسلمان وساتي چې دې لاړل ورپسې یوسف علیه السلام له. دغه ورته وایي کور والا ورته وایي جړل به وی تالله تفتح تذکر یوسف. وی همیشه یوسف یاده بل بشي وای دا سکه. وی انی اشکو حزنی بسی و حزنی الی الله. تاسو ته خدا سنم خپل رب ته فریاد کو او ان شاء الله چې مال خپل بچی دی غیږه له خدای راوړي نه به الله کوي. چې دی لاله یوسف علیه السلام ته ودرېدل. ای یوسف ای بادشاه پیژنې خو نه پلان مو پستر ګړون شو هم یوسف پسې هم د پس مهرباني وکړه په باندې احسان وکړه د خدای خاطر وکړه دا بچی راکړه نو مې پلار د ټینګې نه دی. بس یوسف علیه السلام تاج لرې کړ. وی تاسو ته پته ده چې د دې بنیامین نه مخکې تاسو یوسف سره څه کړي دي؟ چې هغې ورته وکتل او دومره ښکلی خو بل څوک نو دا خو ما معلومیږي انک لانت یوسف. وی ته یوسف یې څه؟
وی او زه یوسف یم، ما باندې الله احسان کړی او زه داسې وکړې کمیس یې وله ورکړ، وی دا یو څه د ما د پلار په مخ یې ور واچوې، خدای به جوړ کړي. معجزه شوه د پیغمبر. قافله چې را روانه شوه نو یعقوب علیه السلام بیا وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، که ما ته د لیوني نسبت نه کوې که نه نو د یوسف خوشبویي را باندې لګي. اوهو تالله تذکر تفتح یوسف، بیا یوسف یادې د ته څه کې پرېږده یوسف کم ځای دی، نه وی ما د یوسف خوشبویي لګي. قافله چې راله کمیس یې راواغېسته او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ور واچو، فرتد بصیره نظر یې ولګېد. وی ما درته نه وې چې په ما د یوسف خوشبو لګي، او ورونو ته یې وی تاسو هم راځئ او زما مور و پلار هم راولئ. لاړل ټول مصر ته. الله عجیبه منظر دی. یوسف علیه السلام د پلار استقبال کوي، بهر تخت شاهي لګولی دی، ټول وزیران او مشیران ګیر چاپېره ولاړ دي د سلطنت. مصر راوتی دی چې نن به د زوی او د پلار د دو پیغمبرانو په شلګونو کاله پس ملاقات به کېږي. او تاسو یقین وکړئ، یو تفسیر کې مې وکتل چې الله ته د اسمان فرشتو درخواست وکړو چې الله اجازت راکړه چې دا تماشا خو لږ وکړو چې دا به څنګه ملاقات کېږي دونه موده پس. یعقوب علیه السلام سره د رونو ورغی او چې څنګه ورغی نو سجده یې ورته وکړه. قرآن شریف کې مخکې راځي دی خوب لیدلی و، اصل د رونو هغه نفرت د هغه خوب د وجې نه زیات شوی و. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، چې 11 ستوري نور او سپومې ما ته سجده کوي. دا هغه زمانه وه چې د الله نه ما سوا د تعظیم سجده غیر الله ته جایز وه. عبادت هر وخت کې منل تعظیم جایز ده. سجده یې ولګوله او ورته څه وایي؟ وی بابا هذا تأویل رؤیایا، وی دا زما د خوب هغه تعبیر و. رونه خو پوه شو، فورا یوسف علیه السلام ته وایي معافي غواړو، مونږ غلطي در سره کړې، مونږ پې کې غورځولې، مونږ معافي غواړو. فورا که بل رور وې څه به وې جیل کې واچوې. اوس دغه یو بادشاه دی، مور پلار به یې راغوښتي او خپل سکر ور به یې ځان سره کړی، بابا دا چې ته معاف کوم، دی خو په خپل وس زه وجلی یم او داسې مرګ چې کوي کې وغورځوله، دا د سخت دی مرګ، نه معاف کوم، بالکل یې نه معاف کوم. تالله لقد آثرک الله علینا فإن كنا لخاطئین، زمون قسم په خدای یوسفه چې تعالی الله په مونږ بهتري درکړې ده، غلطي زمونږ ده، مونږ زیاتې کړې دي. دومره م ورته نه وایي چې دا م ولې کول، دومره م ورته نه وایي چې رونو رحم مړه کې نه راته، ای رونو زم وجلم پلار باندې م رحم نه راته، زما په مور م رحم نه راته، ای رونو اسې به م وجلی وما، دومره ظلم ما سره کو، زما د وجې پلار او مور هېڅ غږ یې ونه کا. یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین، ورته ویې ځای خدای مو بخه، هېڅ پروا نشته. نه یوسف علیه السلام غصه وکړه او نه یعقوب علیه السلام غصه وکړه. رب العالمین دواړو له کوم مقام ورکړ؟ دواړه خدای یو ځای کړل، مصر ته یې راوستل، مصر ته، خاریې ته، او د مصر بادشاهي وله خدای ورکړه، او د هغې رونو نه خدای پاک د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د 12 بچو نه خدای د بني اسرائیلو په شکل کې یو مضبوط قوم پیدا کړ. د دنیا پیغمبران هغې کې خدای پیدا کړي دي په بني اسرائیلو کې، یو نه د دنیا پیغمبران پکې الله پیدا کړ، تر د واله هغه د یعقوب علیه السلام نه واخله تر د دغه پورې عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران دی له خدای پیدا کړل. یعقوب علیه السلام نه پس یوسف علیه السلام، یوسف علیه السلام د پس بیا څوک دی؟ دا څه ورته ویل کېږي؟ دا ټول الله تعالی په دوی کې پیدا کړي، لاندې چې څومره پیغمبران دي، یو قوم ته به یو پیغمبر. یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راتلل. او دی خوا یو بل پیغمبر درته ښیم چې هغه غصه کړې ده په یو موقع، اگر چې هغه وخت هم د هغه غصه جایزه وه خو تیزه غصه یې وکړه. دلته کې یا یوسف علیه السلام غصه ونه کړه، خدای ته څه چې جوړ کړه، هم پیغمبري هم بادشاهي،
پلارم ملو شو رونم ملو شو بل پیغمبر ورا موسی علیہ السلام لا پیغمبري ورته نه ملو شوی فرعون پکور کې ماشوم لوی شو او قوم خو دقه بني اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب دوه کس لګیا دي په جګړه دي یو د فرعون د قوم دی یو د یوسف د موسی علیہ السلام د قوم دی هغه فرعونی په موسی علیہ السلام په قوم زیاتې کوي هغه راغی موسی علیہ السلام ته आवाज وکړ اے موسی راشه دا سړی په ما زیاتې کوي ځکه د موسی علیہ السلام په دغه وخت پورې خلکو ډېر قدر کاوه ځکه د فرعون په زوی والے نیولې د فرعون کور کې لوی کېده او بني اسرائیل هم په دې باندې لږ ډاډه شوي وي د موږ د قوم یو هلک چې دی نو هغه د فرعون په کور کې لویږي وی راشه موسی علیہ السلام ورغی فرعوني ته وی دا څه کې ظلم کې په دې سؤال وی لري چې ستا په کې څه دي دا خو زموږ غلامان دي او خادمان دي د بني اسرائیل موږ په دې خدمتونه ټټې هم په صفا کوو او چې موږ څه غواړو وکړو موسی علیہ السلام خو په یو زما قومي دی دا خو ته ما ته نسبت وکړو چې بني اسرائیل باندې موږ دا دغه چل کوو بس نه سمېده څوک یې اوچت کړ په دا ملی ووو چې په دا ملی ووو بس هغه پرېوت مړ شو خو د موسی علیہ السلام څوک و لکه بشیر جان چې چا له ته ورکړي په هغه ځای باندې سړی مړ شو پرېږده دې مراقبه دی دې مراقبه دی بشیر جان بشیر جانه مراقبه ښه بهر کیف سړی مړ شو چې مړ شو پته ونه لګېده چې چا مړ کو موسی علیہ السلام ګوره غوسه اوس دلته وکړه سخته غوسه او غله فطري تقاضا وه چې غوسه ورله ځکه د هغه قوم یې یاد کړه دا زمونږ غلامان دي ښځې زمونږ وینځې دي مونږ به کوو پې خدمتونه غوسه ورله اوس د سړي تحقیق شروع شو چې دا د فرعون د قوم دا سړی چا وجلی دی یو ته الله خبر دی یو ته وجونکي چې موسی علیہ السلام یو هغه بني اسرائیل هلکه غږ ونه کړې نه نه وی سار له هغه بني اسرائیلي چې و هغه هلک بل چا سره انختی دی په جګړه دی دل آواز ورکړه موسی علیہ السلام لا اے موسی راشه کنه پرون هغه بل والم نن مې دی وی او هغه هلک خو پې شو چې دا پرون لا انجام جوړ ده کړې ده خبره خو واورېده موسی علیہ السلام راغی چې راغی هغه بل ته ویې خوښته څوک یې نیغ کړو هغه زر منډه کړې خدای دپاره دا څه کې پرون جوړ هغه یو هم تا وجلی دی ما هم وجلی او موسی علیہ السلام د خپل قومي ته وی تم ظالمې کم بخته پرون دی را باندې یو ملک اوس را باندې بل ملک خبره د فرعون دربار ته ورسېده میټینګ وشو فیصله وشو چې موسی علیہ السلام گرفتار کړي موسی علیہ السلام له یو نیک سړي په مجلس کې اتیا ولا راوړه وستا متعلق میټینګ وشو خپې بل خپې ووت په زړو جامو کې ووت نه سامان شته نه بل څه شته او د مصر نه مدینه پورې پیاده لاړ او چې هلته ورسېد مدین ته ډېر ستړی دی او ستومانه دی او الله ته درخواستونه شروع دي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا خیر ته محتاج یم خیر خو ته په خلکو نازلې هلته یو کویو او کوی نه خلکو اوبه رسېدې یو غټ کویو په مدین کې اوبې ترې رسېدې یو دوه جینکې ولاړې دي اخوا خپلې ګډې چیلې دي ومن دونهم امرأتان تذودان ګډې چیلې نه راپرېږدي هغې خلکو ظالمانو چې خپل څاروي بکړل یو غټه تیږې په کوي د پاسه کېښوده ولاړه موسی علیہ السلام جینکو ته وی تاسو څه کوئ وی موږ به هله ګډې چیلې اوبه کوو چې دا خلک خپل سړي اوبه کې سړو سره یو ځای نه حیا وه پکې سړو پکې تیږه کېښوده او لږې غوندې اوبه په هغه خوړ کې پاتې شوې هغې د جینکو ته پرېښوده خو لږې وې موسی علیہ السلام در راپاسې تیږې لرې کړه او ښه مضبوط طریقې سره یې بورقې راویستې هغه بورقه چې لسو کسو به رایسته حوض یې ورته ډک کړ جینکو اوبه څاروي سیراب کړل لاړې جینکې خو پې پوه شوې پلار یې شعیب علیہ السلام او دا جینکې د شعیب علیہ السلام لوڼه وې ای بابا یو هلک مولید داسې معلومیږي مسافر ځکه دلته د کابل کسي مونږ یې پیژنو د پنجاب کسي مونږ یې پیژنو د بلوچستان کسي مونږ یې پیژنو د خپل وطن خلک او د بل وطن خلک پیژندلی کېږي مسافر دی څوک او د داسې بې څوک هم دی او بابا هلته یو اونې لاندې سم لاسته یو خیری ولی دا یو جینۍ ورپسې لاړه او موسی علیہ السلام دا قصې د اونې لاندې په سوري پروت دی او سر ته یې کاڼی ایښودی غوسه یې کړې ده که نه غوسه یې نه وه کړې الله د الله حکمتونه دي پکې خو ظاهري خبره درته کوم
چې راله وي بابا مې دې غواړي هغه مزدوري درکوي تا مونږ له ګډه چیلې سیراب کړي دي وایي ښه دی هم محتاج و چې څه شي اوس خدای پیدا کړي ده خو د خدای دپاره کړي خدای دپاره یو ملک او بیا څوک پیسې درکوي مغشتې شي هغه چې دی ورپسې د جنۍ ته مخکې ده نو باد راغی دغه جنۍ ده دغې وړقوله لمن د خپې ښکاره شوې جنۍ ته وي ما نه رسته شه تا د خپې ما ته ښکاري ما ته شان اشارې را کوه ښیته طرف ته تو شه او ګس طرف ته جنۍ به ورته اشارې ورکولې شعیب علیه السلام له ورغی چې پوره قصه یې ته واورې دا پې پوه شو چې دا څوک دی ورته وې داسې کار وکړه چې ما سره 8 کاله پاتې شه که 10 کاله پاتې کېږي هم ستا خوښه ده نو دې جنکو کې بدله یو جنۍ درکم او هغه جنۍ هم سپارش وکړو وی بابا که مزدور نه شي که نه نو دا ډېر مضبوط پهلوان او امانتګر سړی معلومېږي پهلواني خو موږ د بورقې نه معلومه شو چې بورقې راوغېسته او امانتګري دې نه معلومه شوه چې په لاره زمانه مخکې شو چې ما ته یې نه کتل موسی علیه السلام یې ډېره ښه نو 10 کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره خدمتګزار پاتې شو 10 کاله یې وله ګډې چیلې ورسره ولې 10 کاله یې ورسره نوکري او خدمت یې ورسره وکړه دا ولې هلته یې غوسه کړې ده د یوسف علیه السلام هغه صبر ته وګوره او دواړو کې د خدای حکمت دی ګورئ دا نه وایم چې غوسه ناجایزه وه غوسه د دم هغه وخت کې یو فطري تقاضا وه چې غوسه یې وکړله لیکن د دواړو ظاهري انجام ته وګوره غوسه د الله دپاره وکړه دنیا دپاره مه کوه غوسه جایزه وکړه او غوسه جایزه نی بالکل چې غوسه ونه کې او بعضې موقعو کې ډېرې فایدې راوځي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مجلس کې هغه بلا حاسدینو مولیانو کې حاسدین ډېرو علماو کې الله دې رحم وکړي خدای یو پوټې دا شی په بعضې مولیانو کې وي چې الله خدای ښه علم ورکړي دا نور بعضې مولیانو حسد ورسره پیدا شي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سلم د خلکو حسد ډېر زیات و یو ځای کې تقریر کو یو سړی ورته پاسېد هر قسمه خلک یې نعمان یې نوم و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ګوره څومره سپک او ښه خبره یې ورته وکړه وی چې ښه ده کونډی نو په نکاح به یې ورکوې که نه شریعت څه وایي یو که د ښځې خوښی نو په نکاح ورکول پکار دي وی ستا مور کونډه ما ته را په نکاح کړه دومره سپکه خبره اوس که بل سړی وی که نه نو کوتک به یې اخیستی په د مازدیګر به یې واجب دا خدای به خو بس دا ستا د خولې ستا خبره ده لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي وی خبر دې ټیک وکړه زما مور کونډه ده خو عاقله ده او بالغه ده ته خو د هغې د اجازت نه بغیر مور تاله په نکاح نشم درکولی صبر وکړه تقریر ختم کړم لاړ به شم تپوس به ترې وکړم ته راته خپل ځان ښایې ته څوک یې نو که زما د مور تا سره خبره جوړېدله بالکل به درته په نکاح کړم صبر یې وکړه غږ یې ونه کړه سړی چې سینګ لاړ د مجلس نه روان شو هلته ټاک چې را پرېوت دا سټ یې مات شو خدای مړ کړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی سړي خو سټ څاروي نه پرېوت او سټ یې مات شو وی دا د ابو حنیفه صبر و دی د ابو حنیفه صبر و زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو ځای کې تقریر کو مخالفین خوشته یو سړی ورته وی ای کافره ولد زنا لږې په قلار خبرې کوه چټ یې وله راولېږه چټ چې چټ یې راولېږه که اوس زما غوندې سړي ته څوک ده ووایي نو غوسه ورځي که نه ورځي نو موږ هم د چا څه نشو کولی الله ته به لاس اوچتو لاس به الله ته اوچتو خو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې خط وکړ وی دی کې ما ته یو سړي 3 خبرې لیکلې دي یو یې راته کافر ویلی دی نو زه خو مسلمان یم خو که د هغه په ذهن کې بیا هم زه کافر یم نو ستاسو مخکې د کلمې شهادت ویم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوس مسلمان شوم زه ټیک شو د هغه په ذهن کې خبره ختم او یې راته ولد زنا ویلي دي چې ته د زناکارې زوی یې پلار دې خپل نه دی نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو 2 باباګان ناست دي چې زما د مور د نکاح ګوان دي زما د پلان مور کې نکاح شوی پلان کې بابا پلان کې بابا ګوان دي هلکه ټیک ته هغې وي او وی دا خبره هم ختمه شوه او یې درېم راته وایي چې په قلار خبرې کوه نو زه خو د چا نه حق خپل قرض نه غواړم چې په قلار یې غواړم ما نه خو چا پټې نه دي چې په قلار یې غواړم زه خو د دین خبرې کوم امر بالمعروف نهی عن المنکر وعظ نصیحت کوم نو دا په قلاره نشم کوی دا به ښه په غوسه کومه صبر کوه صبر یو حدیث پاک کې راځي چې څوک چاته کنځل کوي او دې پې غلی دی نو فرشتې د طرف نه جوابونه ورکوي
دا په دې فرشتي لګیا دي جواب ورکوي. او که چرته تا جواب شروع کو فرشتي وي مونږ خو ستاره طرف نه مضبوط جواب ورکو، خو دا تا خپل انتقام په خپل شروع کو ته پیښو دی پیښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها تبوي چې کله به غصه شوه نو څه چل به وسره وکړه، په خولې به ورته لاس کېښوه. کله داسې هم کړي ګوره څومره عجیبه پیغمبر. کله به وله غوږ داسې ونیوه او دا غوږ به وله مږه او خندل به، او کله به وله پوزه ونیوله او پوزه به وله مږله وته او مسکې شو. عائشہ صدیقه وای او دا غصه به وي په سر راتله دا چې به د بلې بند صفت ورته کو. ښځې مخکې و چې د بند صفت کې نو ښځې له غصه ورځي که نه، او نبي علیه السلام به زیات تر د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت کو. غلبه شوه. اوس به ته وایې چېره بعضې خلک وایي یاره ډېره لویه غصه راځي څه وکړمه څه وکړم، قابو مونم قابو په څه مونم چل درته ښیم. نبي علیه السلام فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، درې ځله ووایه او هر ځل سره ګس طرف ته لاړې تو کا غصه ختم. که په دې هم ختمه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله بار بار وایه، دې سره به ختمه شي. په دې هم ختمه نه شوه مجلس بدل کا، چې کوم ځای هغه ځای پرېږده لاړ شه. په ځمکه کښېنه، حدیث کې راځي په ځمکه کښېنه. اوبه وڅښه اوبه، دې سره هم غصه ختمېږي. نبي علیه السلام فرمایي ترمذي شریف کې حدیث دی اعوذ بالله سره لا حول ولا قوة الا بالله سره یاد بی په ځمکه کښېنه مجلس بدل کا، که ولاړې کښېنه که ناستې ځمکې ته ورسېږه. په ځمکه کښېنه یو بوس کا، دې سره به دې غصه ختمه شي. او که په دې هم نه ختمېدله نو ځان له بښنه وغواړه، وایه خدای ما مو بخښي او دا چې څوک غصه کوي دا مو بخښي، دا چې څوک را سره لګیا دی دا مو بخښي. چا د وجې نه غصه درځي که نه غصه به دې ختمه شي. دا سنت طریقې دي. غصه خطرناکه ولې ده؟ د غصې د وجې نه اکثر مرګ وشي، غصه راوباسي اکثر مرګ وشي، بغض پیدا شي، یو بل سره حسد پیدا شي. ګوره څونه ګناه کبیرې دي، د یو بل غیبت بیا کوي. نو د مسلمان صفت دا دی والکاظمین الغیظ، الله صفت کوي چې دی به غصه بندی ختمی با، والعافین عن الناس او عفو به کوي خلقو ته، والله يحب المحسنین او چې څوک د سر زیاتې کوي ښه ورسره کوه، ښه به ملامته شي. دا علی ابن زین العابدین، علی زین العابدین علی ابن حسین دا رضی الله عنه رضی الله عنه دا ډېر نفیس انسان، پاک جامع او صفا سوتره وجود او غصناته مو نیاسبینو وینځي ورته اوبه اچولې، چې اوبه اچولې لوټه ته پرېوته د جامو لمساس کې ورلله وجود له غصه شو. چې غصه شو هغه وینځي ورته د قرآن شریف په یاد وي والکاظمین الغیظ. د نیکانو خلقو صفت دا چې غصه به خوري. په دې پوه شو وی قدم ته غصه مې بنده کړه بس وینځه وایي چې اوس خو دې بنده کړه رستو رانه بدل وادلې. وی والعافین عن الناس، د نیکانو صفت دا چې عفو به کوي، وی مې بخلې معاف مې کړې ځه رستم درته څه نه ویم. وینځه ورته وایي چې والله يحب المحسنین، چې څوک چا سره ښېګړه کوي الله هغه سره مینه کوي. وی ښه ده ازاده شوې د خدای په نیزه دا مې سره ښېګړه وکړه. غصه به ختمې، سړی به معاف کې رستو به انتقام نه ښېګړه ورسره کوه، الله پوه شه او دی پوه شه. نو چې کوم د ضرورت غصه ده هغه د الله د پاره ده، هغه بالکل کولی شي او د هغې مختلفې طریقې دي. او چې کوم د ضرورت غصه نه ده نو هغې کې به ګزاره کې غصې به نه کوې. کور کې اکثر د خاوند او د ښځې په منځ کې غصه راځي، جګړه راځي او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي. دا ولې راځي؟ بعضې وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي. دا ښځه داسې ګڼي لکه د یو وینځ دی او د یو نوکرې غوندې، او سپک ورته ګوري او هغه خپله بهادري پې ښکاره کوي چې ګنې زه خو څوک یمه. دننه په کور کې زمرې د بریتو نیولي او چې بار روځي بیا خاموش بیا لکه د ګیدړ دننه کړي. ولې داسې کوي ظلم کوي په ښځه؟ نو بعضې وخت کې سړی ظلم کوي، ظلمونه په ښځو نه کوي، او بعضې وخت ښځه هم زیاتې کوي. ولې؟ ځکه خاوند له بعضې وخت پسې کار غصه ورځي، نو چې خاوند ته پوټې ښځې ته دویمه یو خبره وکړي نو ښځه مو سره بیا چغې وباسي، ښځه بیا جبه چلی. داسې به نه کوي. خاوند که ښځې ته غصه وکړله ښځه چپي چپ. حضور پاک بی بی فاطمې ته دقه ښودلې ده، بالکل چپ شه خاموش شه. دی به دویمه وکړي درېیمه به وکړي، ښځه داسې فرض کړي لکه چې د دیوال ته سړی لګیا دی، هېڅ هم نشته.
خبره ختم. خو که ته ښځه خاوند جواب ورکوي هغه بیا دویمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي او بیا دریمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي نو اکثر سړی بیا ښځې له طلاق ورکوي د دواړو کور روان شي. نبی علیہ السلام فرمایي وی د دریاب د پاسه د شیطان تخت پروت دی او دا واړه شیطانان ځي او خپله کارګزاري ورته اورئ. د یو شیطان د ابلیس څخه یو بچي نه تپوس وکړي وی ته خو ما لېږلی وې فلانکي فلانکي پسې څه دې وکړل؟ وی بابا وی اله مې پرېښودل چې دا سړي باندې مې ښځه طلاقه کړه. نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان ته را بچي را نږدې کړو په دې شی وټپئ نعم انت نعم الولد انت ډېر ښه بچی یې کار دې کړی دی. بیا دا سړی هم ستوماني په ملا ګرځي او ښځه هم بیا ګرځي په ملیانو او بیا دروغ هم وایي ملا ته یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیاني کوي چې دا طلاق واقع نه شي. د ملا په فتوا ورې طلاق نه ختمېږي کوي کې سپی پروت دی او تا ملا ته وایي چې چرګوټی پروت دی هغه شل برقې وباسه 10 برقې وباسه. الجنة ستوديو.